القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قالوا نرتله ب7 أحرف وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ هغه چې ویل ستا پروردګار فرشتو ته ملائکتون کې تا د تانیث لپاره نه ده بلکې دا تا د مبالغې لپاره او دا لفظ یا ماخوذ ده د الوکت نه او ملائکو ته ملائک ځکه وایي الوکت معنا رسالت او ملائک د الله استازي دي او یا ملائک د ملک نه ده ملک او قوت تا او الله رب العزت چې دوی ته کوم قوت ورکړي دي ایوازي یو فرشتہ یو وزر د زمکه نه لاندې کوي په دې بل مخ یې اړین ته دا زور ده کنه دي الذين يحملون العرش ومن حوله ويحمل عرش ربك يومئذ 8 تصوچ وکند الله عرش نیولې رسول الله صلی الله علیه وسلم داغي ذکر کوي داغي د دې وغنه تر دې ځې پوري دا ګوره څلور غوتی فاصله ده او د اغه د دې ځنه تر دې ځې پوري وسو کاله مزل له وسو کاله حساب ولګه وکړه د دې وجنه ملائک ورته وایي نو یا د الوکت نه الوکت معنا د رسالت باندې یا د ملک نه ملک په معنا د قوت باندې او دا دواړه معنی په ملائکو کې شته انی جاعل فی الارض خلیفہ یقینا ز جوړوم په ځمکه کې خلیفہ ګوري رونو خلیفہ یا د نقصان ذاتی د وجنه نیول کیږي یا د نقصان عارضی د وجنه نقصان ذاتی معنا دا ده صدر د اسلام آباد کې ناس خو صوبو کې ځان له گورنران وزیر اعظم د اسلام آباد کې ناس ته په صوبو کې ځان له سنسي وزرای اعلی نسی ولی داغه وجدار چې د ذاتی نقصان دی ټول دنیا ټول پاکستان ته نشي رسیدلی د ټول پاکستان په حالاتو نشي خبرېدلی نو د دې وجنه صوبه په صوبه باندې ځان له گورنر او سنسي وزیر اعلی نسی دا د نقصان ذاتی د وجنه او کله خلیفہ نیول کېږي د نقصان عارضی د وجنه امام دې مانځه توړاند شو هغه تعارض پیدا شو پوزي نوی نه رااله هغه دې وخت ځاله څه کوي سنسي خلیفہ نائب الله نه نقصان ذاتی لري نه نقصان عارضی لري نو به دې څه معنا ده چې انی جاعل فی الارض خلیفہ دی وجنه د خلیفہ معنا نائب نه دی ښه خلیفہ معنا فیصله کون کې یقینا زګ جوړوم په دې ځمکه کې او پیدا کوم په دې ځمکه کې خلیفتان فیصله کون کې دویم خلیفتان نائب د پیریانو نائب د الله نه زکه د دین وړاندې په دې ځمکه باندې آباد او پیریان سرکشي شروع ملائکه سره جهاد وکړه باندې نوې سلمیارو ته او شړو ته نو دا غي په ځای باندې څوک راغی آدم علی السلام نو د خلیفہ د الله نه بلکې خلیفہ د چا د پیریانو درېمه ترجمه خلیفہ معنا نائب نه بلکې خلیفتن قوما یخلفون بعضهم بعضا زه په دې ځمکه کې د څوک پیدا کوم چې بعضې به د بعضو څه ګرځي خلیفګان پلار لاړ شي زوی ځای ونیسي زوی لاړ شي نوسی ځای ونیسي نوسی لاړ شي کړوسی ځای ونیسي دا معنا ده امام سمعانی لیکل دي خلیف او خلافت خلیفتن سره د تانه او بعد بيد تانه معنا د دواړو یو ده لیکن فرق دومره ده چې خلیف بغیر د تانه داغي جمع راځي خلفاء قران کې شته وجعلکم خلفاء الارض او چې سره د تانه شي داغي جمع راځي خلائف من بعد قومي صالح ده كهود دي وجعلكم خلائف من بعد قوم نوح قران شته نشته نو انت خلائف راغله دي خلائف جمع د خلیفتون او خلفاء جمع د خلیف دغه فرق دی نور د معنا په لحاظ باندې دواړه یو شی دي انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ولدی آیت پیدا کې پدې کې هغه څوک چې فساد وکړي پدې کې او وینه بتوي ونحن نسبح بحمدک او موږ اوسم ستا تسبیح وایو ونقدس لك او پاکي بیانو پاینده کې هم ستا قال انی علم ما لا تعلمون ویل الله بشک ز پویګم پاغه څه چې تاسو په نه پویګی فائدہ رو سره روانه ده انی جاعل فی الارض د دې وینا کول صرفي هغه ته خبر ورکولو او دا نه چې الله رب العزت دا غوي نه مشوره اخستله ځکه الله د چا مشورو ته محتاج نه دی یو منګ یو زمنګ چې کار د مشورې نه بغیر شي په نقصان تمامېږي به برسته پیغمبران یو او چې کله مشوره وشي به بخمانته نه او الله رب العزت هغه د چا مشورې ته محتاج نه دی دا تنها غوي ته خبر ورکولو په خپل فیصله باندې دا غوي وینا چې اتجعل فيها من يفسد فيها دی آیات کې دوه خبرې دي یو دا چې ملائکو ته څنګه پته ولګېدله چې دی با فساد کې ویني بتوي د دې نه خودش معلومیږي چې دی په غیب خبر دي نو یاد وساتئ
دا د علم غیب خبره نه ده. حافظ ابن کثیر په دې رابطه تفصیلی حدیث پیش کړی دی. چا سودای به وګوري کور خو یو دا د دې شان مولین زمونږ مدرسې ته څه کوي مدرس راغلی دی نو یو طالب دغه خسته ده تاسو ته کړی چې مولوی صاحب زه یو تفسیر اخلم او دا ورونه راته مشهور راکړي چې ابن کثیر واخله هغه ما پان کو چې ابن کثیر وانه اخلي دا شافعي مسلک دی په قران کې دا شافعي مسلک سره حیران شي دي خلکو ته چې زما ربا دا خلک وکړي صحیح اسلام باندې راځي او لوی عالم دون لوی دعوی چې حیران شي نو یو هغه خلک دي فمنګ او تاسو هغه نه یو. حافظ ابن کثیر د حدیث پیش کړی دی وای دی ملائکو د الله رب العزت نه تاسو چې د دې خلیفہ کار بسي نو الله رب العزت ته خبر ورک چې جنگونه وکي یو د بل ویني بتوي چې ما ته څوک توبه واسي او به خم چې ما ته څوک نه توبه ونه ما عذاب ولا ورک هغه ته په خپل ویل دي نو ځکه دی وتوي اتجعل فيها دیوا دویم د دې لفظ د خلیفتن ځکه د خلیفتن معنا ما تاسو وکړه خلیفہ د پیریانو هغه مشکلات چې امام ته پیدا کیږي رښتیا و هغه نائب ته پیدا کیږي کنه پیدا کیږي هغه کمزوري چې صدر کې ده آیا هغه د دې صوبې گورنرانو سره هغه کې شته کنيشته د دې وجه گورنران د ځان نه لاندې به اسپینو د سپینو تانداران او دا جوړي ځکه هغه د ټول نه خبرېږي کنه نو هغه کمې چې په صدر کې دی هغه په جو کې هم دي نو دا چې خلیفګان د چا شو د پیریانو شو چې پیریانو کول خو هغه بدیم کوي کنه دې کې علم غیب خبره دا مدارین دي وای دا علم غیب نه دی دا د الله صفای ده دا د الله صفای ده دا خلیفتن ټکی کې دا معنا پرتا و همدارنګ قوما يخلفون بعضهم بعضا یو چې د بل خلیفہ جوړیږي نو همیشه د پاره وړو کې قومندان د پاتره د وړو قومندان وجل دي چې دا غزه ونی سي کنه څنګه نه وجني هغه زه د نیولو لپاره نو دا چې د سي قومي چې یو به د بل خلیفہ کیږي خدا لاندې برا پاسي دا غټ بل ریکي دا پخپله ويفسدون في الارض بقدما خبره جوړه پاتې شو دا وینا د دوی چې اتجعل فيها من يفسد فيها دا سیر په حقیقت معلومه ول دي ځان ته چې زمون کمې څه دي الله چې دې پیدا کوي کې دې شي زمون په بندګۍ کې څه کمې وي نو خپل صفای الله ته کوي او پاتې شو دا چې اعتراض په الله باندې نو زما دې توبه الله فرمای لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون هغه ته دا حق نه حاصل چې په الله باندې اعتراض دا غوي صفت الله دا بیان کړی دا لا يعصون الله ويفعلون ما يؤمرون